د پژواک مینوالو سلامونه. تل اورو چې ویل کېږي د افغانستان برخلیک پردي ټاکي، څوکۍ او قدرت پردي ویشي. خو کله چې په دوحه کې افغانانو ته د افغانستان د برخلیک ټاکلو مسؤلیت وسپارل شو، افغانانو څه وکړل؟ په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو مسؤل څوک دی؟ ما سره په خپرونه کې د طالبانو ویاند ښاغلی ذبیح الله مجاهد میلمه دی. همدا پوښتنې به له دوی څخه ولرم. ستړي مه شئ ښاغلی مجاهد. مننه، سلامت اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وي، صحتمند. ډیره مننه ښاغلی مجاهد. لومړی خو راته دا ووایي چې په دوحه کې خبرې چیرته ورسېدې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی اما بعد. دوحه کې خو دغه د خبرو جریان هغه یو دو طرفه جاده ده چې له یوې خوا نه تعیین د حدودو د تعریف نه ورته کېږي، باید دو طرفه پرمختګ موجود وي. تر هغه حده چې موږ پورې اړه لري د اسلامي امارت مسؤلیت جوړیږي. موږ د خبرو لپاره ډېر یو قوي ټیم دوحې ته لیږلی ده او هغوی ټول ژمن دي د دې چې خبرو جریان پیل سي او په ښه توګه په مخ لاړ سي او ټول هغه قضایاوې چې موږ ستونزې ورسره لرو او مشکلات لرو هغه حل سي، که خدای تعالی جل جلاله ته منظوره وه. او داسې تر اوسه پورې ډېر پرمختګ نه ده سوی. هغه میکانیزم د جوړېدو ترتیب سر باندې څه اختلافي ټکي شته. امید کېږي چې دې حل ته ورسېږو، ځکه جانب مقابل هم درک کړي باید چې دغه حساسه موضوع او حساس وخت ده، د دې نه ښه استفاده وسي چې ضایع نه کړو دغه فرصت. او موږ هم دې ته ژمن یو چې دغه د خبرو جریان چې اوس فرصت ورته مهیا سوی ده له لاسه ونوځي. ولې د دې ټولو سره د دواړو خواو اخلاص او تعهد ته اړتیا لري چې موږ له خپلې خوا نه کاملا تعهد لرو او کاملا دې پروسې ته ژمن یو. منځګړیتوب ته ولې فرصت پیدا شو؟ منځګړیتوب راپورونه خو که تاسې زموږ د سیاسي دفتر د ویان محترم ډاکټر صاحب محمد نعیم نه اورېدلي وي، هغه وویل چې موږ کوم لوی منځګړیتوب نه لرو، البته تسهیل کوونکي لرو. هلته د قطر هیواد تاسې پوهېږئ موږ ته تسهیلات برابر کړي دي او د تسهیلاتو برخه کې همکاري کړې ده چې موږ مننه ځینې کوو. نور د منځګړیتوب خبره تر اوسه موږ ته نه ده مطرح. کله چې طالبانو له افغان لوري سره خبرې اترې پیلولې، نو دوی څه فکر کاوه چې افغان حکومت اړ دی د دوی هره خبره ومني که نه؟ دا فکر هم تاسې سره موجود دی چې د مقابل لوري ځینې غوښتنې به هم منئ؟ نه، څوک باید مذاکرات ته په دې فکر او په دې سوچ لاړ نه شي چې ټولې خبرې به زما منل کېږي. باید هغه ملي ګټې د افغانستان مصالح دا په نظر کې ونیول چې زموږ خبرې او د مقابل جهت خبرې دا معیار نه دي. معیار د هیواد ګټې دي، اسلامي ارزښتونه دي، زموږ هغه مشترکات دي، هغه ته باید ورسېږو. تر اوسه تاسې د افغان لوري د افغان حکومت کومه غوښتنه منلې ده؟ باید دا ووایو چې مذاکرات تر اوسه پیل شوي نه دي، موږ هغه اصلي اجندا ته نه یو رسېدلي. میکانیزم باندې خبرې روانې دي. په میکانیزم کې تر 120 پورې مواد یا 19 مواد چې دي هغو اکثریت دواړو خواو توافق پرې کړی. دا په خپله د دې معنا لري چې توافقي برخه یې ډېره ده. د اختلاف یو دوه ټکي پکې دي، داسې وخت یې ونیو. طبعا به جانب مقابل لکه تاسې اورېدلي وي بار چې دوی ټول اختیار نه لري. اختیار باید کوم مسؤلین چې په کابل کې ناست دي یا ګوندونه ناست دي، ډلې ناست دي، هغوی ټول باید په دې کې تصمیم ولري او تصمیم ونیسي. دې ته ممکن منتظر وي. خو زموږ له خوا نه زموږ ټیم د کامل اطمینان سره هلته ناست ده، د کامل ډاډ سره ناست ده او د کامل اختیار سره ناست ده چې ټولې پروسه به انشاءالله تعقیبېږي. بلې د طالبانو لخوا په دوحه کې دغه مذاکرات په څه موخه پیل شوي دي؟ د دې لپاره چې په افغانستان کې دغه روانه غمیزه پای ومومي؟ د افغانستان دغه اوسنۍ کشاله 20 کلنه ده. داسې جنگ هم یوه لار ده، خو اسلامي امارت له ابتدا نه د جنگ نه مخکې د سیاسي دیالوګ او منطق لاره غوره بلله. همدې خاطر باندې مخکې له دې چې امریکا اشغال وکړي، موږ بار بار هغو ته ویلي وو چې خبرو لارې نه به مسایل حل کړو، برید مه کوئ په افغانستان باندې. مګر متاسفانه هغه وخت امریکا په دې پوزیشن کې نه وه چې موږ سره کینی. او اوس بیا دغسې وخت راغلی دی چې د خبرو ته سره کېناستو، نتیجې ته ورسېدو. داخلي ټولو جهاتونو ته هم زموږ پیغام اول دا دی چې باید د دیالوګ د منطق له لارې خبرې حل کړو.
مسائل حل کو، ستونزې حل کو، د جنگ د دوام مخه ونیسو. موږ په دې باور هلته تللي چې جنگ ته د پای ټکی کوي. د واک لپاره پیل کړي دي او که نه د غمیزې د پای ته رسولو لپاره؟ طبعا امیدونه موږ لرو. زموږ شل کلن جهاد له ځان سره ستر ارمان درلود، هغه د ټول افغانستان د خلکو د هغو خلکو ارمان د دې جهاد او د لوی قرباني ورکړې ده او لوی ستړې ګاللې ده، هغه د اسلامي حاکمیت جوړېدل دي. اسلامي حاکمیت د موږ لپاره یو هدف ده. دا هدف د ټولو افغانانو د ټولو خلکو د قرباني ورکړان دي، هغه ته باید ورسېږو. د دې لپاره موږ ډیالوګ او خبرې پیل کړې دي چې که چیرې موږ له خبرو د لارو سیاسي لارې نه ورسېږو، دغه هدف افغانانو امیدونه دي. په ټول هیواد کې تاوتریخوالی ولې ډېر شوی دی؟ په تعلیمي مرکزونو، په جوماتونو، په لوبغالو، د واده په محفلونو باندې ولې بریدونه کیږي؟ د دغو بریدونو موخه څه ده او څوک دی؟ دلته خو یو تفکیک ته ضرورت ده. اول داسې جنگ په ټوله کې ډېر سوی نه ده، دا محاسبه درسته نه ده. تېر کال او د وړم کال په نسبت که تاسو د جنگ ګراف وګورئ ډېر ټیټ ده. په لویو ښارونو کې موږ هېڅ عملیات نه لرو. البته په اطرافي سیمو کې کوم جنګونه موږ وینو د دې علتونه مختلف دي. د کابل اداره بار بار اطرافو ته راغله د عملیاتو د اجرا دپاره، د نوي پوستو د افراز دپاره، د ساحو د پراخولو دپاره چې موږ مخنیوي ته اړ سو. نو کله چې موږ اړ کېږو جنګ به طبعا ورسره ډېرېږي. دا څو میاشتو موده کې کېږي. موږ وینو په ننګرهار کې دوی لوی عملیات پیل کړل، سلګونه ټانکونه راوړل. د تخار مرکز تعلقانو کې عملیات پیل کړل، اوس فاریاب کې، قیصار کې عملیات روان دي. د هلمند ځینې سیمې له موږ نه نیولې وې، د عملیاتو په نتیجه کې موږ د هغو سیمو بیرته تصفیه او ساتنې لپاره مسؤلیت لرو. جنګ زیات ښکارېږي، خو بیا هم جنګ اطرافي سیمو کې ده. معنا یې دا ده چې زموږ سیمو ته دښمن راغلی ده، موږ دښمن پسې لویو ښارونو ته نه یو ورغلي. بله موضوع دا ده چې ځینې عملیات ځینې عملیات داسې دي چې په مسجد برید، په پوهنتون برید، په ښوونځي برید، دا جنایات دي. دا یا د کابل ادارې په بمبارونو کې موږ د دې شاهدانو چې مسجد باندې بمباري کېږي، کورونه عام خلک هدف نیول کېږي، او یا د داعش په نامه کومه فتنهګره پدیده ده چې موږ تاسو ټول شاهدان یو. وړمه ورځ په کابل کې ناورین رامنځته کړي، تعصب فرد ده. دا جنایات خو نو بیا بله موضوع ده. دغسې په کابل ښار کې غلاوې هم روانې دي، چور هم روان ده، نور جرایم هم روان دي. دا خو د جګړې پر باید ونه تړل شي. په کابل پوهنتون د وروستي برید مسؤلین ولې طالبان ګڼل کېږي؟ دا یو استخباراتي لوبه ده. د کابل ادارې مشران وارخطا سوي دي. وضعیت د کړۍ په تنګه ده. سیاسي لحاظ هم دوی ماتې خوړلې، پرمختګ نه لري. نظامي لحاظ هم کمبله ټولېدو په حال کې ده، او بهرني ملاتړي هم لاس ځینې اخلي. دوی غواړي یو نوه دغه حالت بیرته کابو کړي. دا د استخباراتي جنګونو یو اوږدمهالې کړنلاره پاتې شوې چې دوی باید قتلونه وکړي، دوی باید مخفي او مرموزې چاودنې وکړي، خلک وځي، نفرت رامنځته کړي، چا په ضد بیا پروپاګاندا. دغه د کابل پوهنتون باندې برید شوی، اول د عاملین خو بې له شکه چې داعشي ملیشي ولې په دې کې موږ ډېر یقیني یو چې د کابل ملي امنیت ورسره همایي او همکاره وو، او دا جنګ هم د دې برید هم د دې لپاره وکړي چې موږ په نامه باندې بیا تمام کړي او یو نوع بدنامۍ واړوي. موږ له خپلې خوا نه دا ردوو. د کابل ادارې مشران وارخطا دي، ځکه داسې تورونه لګوي، نه برید کابو کولی شي، نه د برید اصلي عاملین پیدا کولی شي، نه مخه نیولی شي، حتی بلکې برعکس د دې بریدونو نه سوء استفاده او د پروپاګاندا وسیلې په توګه ګټه اخلي. د هر هغه برید مسؤلیت داعش ولې اخلي چې طالبان یې ردوي؟ تاسو پوهېږئ چې داعش خو یو پدیده ده په افغانستان کې څو کاله مخکې را پیدا شول، او په جوزجان کې مرکزونه وو، په زابل کې مرکزونه وو، په ننګرهار او مشرقي ولایاتو کې مرکزونه وو. شپږو کالو او پنځو کالو مبارزې په لړ کې دوی مرکزونه ختم کړل، او بیا داعش د نجات لپاره د کابل ادارې استخبارات وګمارل شول، الوتکې هلته راوړې، جوزجان کې نجات ورکړ، تېر کال په ننګرهار او په کونړ کې نجات ورکړ، راوړل کابل ته ځان سره مسؤلینو په میمنخانو کې کېنول. نو کله چې هغه ښار ته لاړ شي نو بیا ولې موږ ګیله وکړو چې داعش یې ولې اخلي؟ داعش خپله بول شوی دی همدې کار دپاره چې هلته داسې حملې وکړي، وحشت وکړي، کله په ننګرهار کې، کله په کابل کې، یا کېدای شي په ځینو لویو ښارونو نور کې هم وکړي. خو د اسلامي امارت په سیمو کې داعش داسې کار نشي کولی. ځکه هلته د دوی پېښه حل شوی او متوجه امارت ورته متوجه ده، مخنیوی یې کولی شي. د کابل ادارې په خپله دې شیانو ته زمینه مساعده کړې او همکاري ورسره. تاسې به حتما ځینې ویډیوګانې او انځورونه لیدلي وي چې د هغه ټولګي ښودنه کوي چېرته چې ترهګرو هغه ځای سنګر نیولی و، په محصلینو یې برید وکړ. هلته د طالبانو بیرغ او امارت زنده‌باد لیکنې موندل شوي دي.
بل اول خدای د بیرغ موضوع موږ هیڅ مجاهد هم حق نه لري دغه سایت سالته د مرګ یقیني وي ځان سره بیرغ وي ځکه په باندې کلمه لیکل شوی دغه توهین کیږي په وینو کې غورځي په پولاند کیږي او دښمن لاس ته ورځي هغه توهین ورسره کوي د څوک د بیرغ د وړلو اجازه نه لري د موږ په عملیاتو دغه عادت نه لري د موږ د عادتو خلاف یو کار دی یو دومره موضوع داسې ختم کتا سي وګوري په دوه کلمونو باندې تیر په ماهرانه توګه باندې لیکل شوی ده او ورسته دغه جعلسازي د دې لپاره ولې ادارې مرستيال دا وکړه چې طالبانو کړي په اوله وهله کې د خپل ادارې د ثبوت لپاره جعلسازي ته حتمن د ضرورت لري نو دا کارونه یې وکړه ورسته بیا کامرمنان ویل او تاسو وخت خو زه بیا په سرعت سره ورم د برید په اړه نه لري او دا جنایت مو غندلې ده دا وحشت څه نه کوو او بل داعش په اعماق یو انټرنیټ باندې لري البته د برید کوونکو انځورونه خبره کړل خپل عادت یې خو د برید جزئیات ورکړل کفایت کوي د برید بیک ګراوند لپاره اوس سره له دوه شواهد ټایم څو کوم غراړي جعلسازي کوي او د دې نفسو استفاده کوي دا فکر کوم د دښمن د ډیر ضعف حالت د سړي سي پښتو اصطلاح باندې سي و دیوال پر وچ خاوري وته نه کوي ټول خلک پیږي او خیال د افغانان درک لري الحمدلله چې موږ دا سجونه باندې برید نه کوو دا نظامی هدف لري او یو نظامی موخه لري ښاغلی مجاهد کله چې تاسې د ډیرو ځوانو محصلینو په وینو ککړ انځورونه ولیدل د هغوی د کورنۍ ژړاګانې او کوکې مې واورېدلې آیا تاسو غمجن شوئ تاسو څه احساس درلود بلا شکه دا خو یو دردونکې پیښه وه د محصلینو شهادت او د بې ګناه خلکو وژل قصدا هغوی د مرمۍ لاندې راوستل چې هیڅ نظامي هدف نه لري په جنګ کې هغوی داخل نه وو د بهرنیو مرسته نه وه کړې او ځوانانو په هیڅ خبر نه خپل تعلیم باندې بوخت وو خو وژل بلا شکه یو جنایت ده ټول افغانان یې وځورول ټول افغانان یې ودردول او په همدې اړه موږ اعلامیه خپره کړه دا قضیه مو وغندله اوس هم بیا غندو دا یو وحشت او یو جنایت سر چا کړی وي عاملین که موږ په بشپړ واک او تسلط کوو د عاملین موږ ډېر ژر پیدا کولی شو د محکمې میز کولی کله چې تاسو ته دغه انځورونه ډیر دردونکي وو نو په هلمند کې کله چې د هلمند په جګړه کې په لسګونه هلمندیان خپل کورونو پرېښودو ته اړ شول ټپیان شول د هغوی کورونه د سنګر په توګه ورڅخه طالبانو استفاده وکړله فکر نه کوئ چې دا هم دردونکي ده یو موضوع ته باید موږ تاسو ټول متوجه اوس جنگ روان ده په افغانستان کې جنگ درېدلی نه ده او جنگ ځان سره عصبونه لري داسې هلمندي کورنۍ د دې لپاره چې سامان ونه وزل چې خپل ونه وزل تلفات ونه نه د جنگ له ساحې موقتا وزي د څو ورځې لپاره ساحه ترکي او ځي خامخا یو بل افغان کور ته یا کار ته یو بل چیرې نجات پیدا کوي دا باید خبره نه ده دې ته باید متوجه شي افغانان په مسجد کې ناس شاګردان تر بمبار لاندې نیول کېږي دا نن موږ په کندوز کې یو خبر لرو کندوز د ښار سره نږدې په یو ځای کې خلک راټول شوي دي ځینې سامانونه او شیان له قرارګاه وړي بمبار کیږي 14 نفر شهیدانېږي 18 نفر زخمیانېږي دا وحشت د پدې باندې باید وزاړو کډوالي خو په افغانانو کې ستا کله کله سیلابونه راځي کډوال کېږي هم د تاسو وړ خبره ده او خفګان پسته خو ولې مجبوریت ته پیښیږي هغه د جنگ له ساونم که څوک د دې لپاره ووځي چې خپل اولادونه خپل ځان وژغوري له جګړې نه دا ډېر باید خبر نه ده بل د هلمند دغه خلک چې لښکرګاه ته وتښتېدل کار یې وکړ ټول هغه کسانو چې کابل اداره کې اعضا او غړي د کابل د ادارې برخه وو هغوی وویرېدل له ویرې نه وتښتېدل لکه زموږ د سیمه کې د جنګ په ساحه کې څوک نه ځورول کېږي بل د هلمند کندهار د څو ورځې جنګونه روان دي تاسې تعقیب کوئ یو ملکي کسټم تلفات نه دی اوښتی زموږ جنګ ډېر مسؤلانه روان ده او ډېر د جنګي آداب او اخلاقو په رعایت سره روان ده او د قوانینو او شریعت په اصولو روان ده چې موږ ملکي تلفات نه لرو او حال د کابل ادارې دغه لوی برید په وجه کې کړی وای تاسې بل سګونه نه به وکړل کېدل ماشومان او ښځې به د وینو سره جسد یې خلط کېده نو زموږ د جګړې هغه مثبت پاینټ ورته ښاغلی مجاهد په ټوله کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو موخه څوک دي تاسو پیږئ چې کوم ځای کې موږ عملیات کړي دغه نظامي هدف یعنی هغه کسان دي چې د امریکا الله درېدلي دي هغوی استخدام شوي دي او د هغوی د موخو لپاره کار کوي دا زموږ هدف ده او زموږ بریدونه متمرکز په هغه ساحو باندې وي یا د دښمن یو قرارګاه وي خلک له بډیسي توپونه ولي کلي ولي هغه موږ تر هدف لاندې راولو او یا د مجاهدینو په ضد او د خلکو په ضد باندې عملیات کېږي له ځینو مراکزو هغه موږ تر ضد لاندې راولو ځکه موږ حق ده چې دفاع وکړو حق ده چې د دښمن د عملیاتو مخه
تاسو به خپل دې موخې ته رسیږئ که نه؟ موږ وینو چې ډېری ملکیان بېوزله خلک د دغه پیښو قربانیان دي. کوشش کوو چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. تاسې به شاهدان وي دا تېره شپه د کندوز کې یوه قرارګاه د دښمن به په خلکو وارول تر برید لاندې راغلی ده. موږ د ملکیانو راپورونه نه لرو. البته نورو ساحو کې هم چې چېرې موږ د دښمن مراکز په نښه کړي د ملکیانو تلفات ډېر نشته. ولې په عموم کې یو خبره موږ تاسې باید ومنو چې جنګ جانبي عوارض لري، جنګ طبعا ستونزې لري. خو دغه ستونزه موږ د ډېر لوی منفعت لپاره مجبور یو تحمل کړو. د هیواد ازادي د په هیواد کې سوله راتللو، اسلامي حاکمیت جوړېدل ډېر لوړ هدف ده. د دې لپاره موږ مجبور یو ځینې تحمل ولرو، ځینې برداشتونه ولرو، ځینې ستونزې وګالو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ښاغلي عبدالسلام حنیفي څه موده وړاندې رسنیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو پرته بله هیڅ ډله په افغانستان کې وسلواله ډله شتون نه لري، او کله چې طالبانو اوربند وکړ دا یې ثابته کړله چې که چېرته طالبان جګړه ونه کړي بله ډله هم نشته دی چې جګړه وکړي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د داعش یادونه وکړله او دا مو منلې ده چې داعش په افغانستان کې شتون لري او هغه جګړه کوي. تاسو بیا د ښاغلي حنیفي دغو خبرو ته څه توجیه ورکوئ؟ د حنیفي صاحب له دې خبرې نه سو استفاده کیږي. حنیفي صاحب هغه مهال سوال داسې مطرح سو چې که چېرې سوله وسي بیا به هم جنګ په افغانستان کې دوام کوي، ځینې ډلې به مخالفت کوي. حنیفي صاحب وایي چې نه، هېڅکله هم نه، زموږ په منځ کې ډلې او طایفې نورې نشته. که سرتاسري سوله منځته راځي او یووالی منځته راځي، موږ د ټولو هغه مخالفو جهتونو مخه نیولی شو. خو موږ کې نور څوک نشته چې جنګ ته دوام ورکړي. او اوربند دا ثابته کړې چې زموږ ډله یوه واحده ډله ده او د یوې قومندې لاندې ده. دغه موضوع داسې مطرح شوې. البته داعش نه څوک انکار نشي کولی. ما مخکې وویلې چې داعش د کابل ادارې له ننګرهار له غرو نه راوړ کابل ښار ته، اوس د کابل ښار کې حملې پې کوي. زموږ شیعه وروڼه پې باندې وایي د هغو اهداف تر حملې لاندې نیسي. نو همدغسې بیا پروپاګنډ استفاده ځینې کوي. د هغو له موجودیته څو پورې چې د کابل اداره موجوده وي، د شر ځینې پدیدې به هم شاوخوا کې ورسره وي. ښاغلی مجاهد، د دې لپاره چې طالبان له دغو ټولو د دغه بریدونو د تاوتریخوالو له مسؤلیته خلاص شي ولې اوربند نه کوي؟ اوربند خو یو تضمین غواړي، داسې یو څه غواړي چې موږ هدف ته ورنږدې شو. که چېرې موږ په دا اوسني وضعیت کې د کابل اداره یو مسله موږ سره نیولې چې مثلا د امریکا سره توافقنامه د اساس نه وي، حال داسې د موږ مذاکرات پیل کړي د توافقنامې په اساس. ځکه هلته موږ ژمنه کړې وه چې بهرني ځواکونه به وځي، د افغانستان خاوره به د امریکایانو په ضد نه استعمالیږي. درېیمه موضوع دا وه چې د بین الافغاني مذاکرات به شروع کیږي. اوس کله موږ سره دغه څوک نه مني، دا د اصل په توګه یو ډېره کوچنۍ خبره وه، د ټولو افغانانو لپاره د افتخار ځای ده هغه توافقنامه چې موږ امضا کړې. نو که چېرې دوی په فشار نه وي، د فشار وسیله نه وي، دوی په اړ کې ناست وي، موږ په غره کې ناست یو، نو بیا به سوله موږ فکر کوو 100 کاله هم ونه وینو، دا به د فلسطین قضیت نه جوړ. کله داسې راپورونه ښاغلی مجاهد وړاندې کېږي چې طالبانو د دې ولایت لویه لار ونړوله له تراکتورونو سره، له ماینونو سره. څه موده وړاندې یو راپور خپور شوی و چې طالبانو د کندهار ارزګان عمومي جاده په تراکتور باندې خرابه کړې ده. طالبان ولې واټونه، سړکونه او عامه شتمنۍ خرابوي؟ دغه موضوع متاسفانه ځینې رسنۍ د دښمن سره په نږدې هماهنګي کې پروپاګند خپروي. که موږ نه نظر واخیسته چې موږ ټول وضاحتونه لرو، ځینې ځایونو کې د دښمن قرارګاهو ته نږدې سړکونه دښمن قرارګاه ته لار ځینې اوښتې دي. دغه لار د دې لپاره د خراب شوي چې دښمن هغه حرکت سلو کې دښمن کله عملیات ته وځي مخنیوی اسانه شي. محدوده ساحه هغه د ځینو قرارګاهو مخه ده چې پاتې د دښمن قرارګاه وي. موږ هلته اړتیا لرو د دښمن د مخنیوي د عملیاتو، د دوی د قطارونو، د دوی د عسکرو د وتلو مخه نیسو. دا محدودې ساحې دي. که چېرې سوله او امن راځي، هېواد د آبادي کې دغه څو متره سړک دا د دې مخه نه نیسي چې موږ د آبادي نه پاس پاتې. فکر باید دا وکړو چې د جنګ مخه ونیسو، جنګ پای ته ورسوو او یو نوع د وکولی شو چې افغانستان کې واحد او مقتدر نظام جوړ. دا 100 متره سړک جوړېدل او خامېدل دا ډېر مهمه مسله نه ده او موږ د ملي شتمنیو ساتنې ته ژمن یو، بهترین موږ ملي شتمنیو ته زیان نه اړوو. البته که دښمن ځینو ساحو کې استفاده کوي نظامي یا جنګي، هلته بیا نو یو ضرورت جوړېږي چې موږ محدود ځایونه هغه هموار کړو یا دې ته برابر کړو چې دښمن مخنیوی وکړو.
په دوحه کې بین الافغاني مذاکراتو ته ولې زمینه برابره شوې ده؟ آیا د دې لپاره چې افغانان په خپل برخلیک وټاکي او که نه داسې پلان دی چې د افغانستان د ټولو جګړو په تیره بیا د تیرو 20 کلونو جګړو مسؤلیت ټول په افغانانو واچول شي؟ اصل کې خو تاسو به آگاهی لرئ د امریکایانو سره موږ تړون لاسلیک تړون کې په څلورو مادو باندې هلته توافق وشو او بین المللي سویه باندې هغه تړون تایید شو، نړیوال تایید پیدا کړ، ورسره هلته ژمنه شوې ده څلور شیان دي. امریکایي ځواکونه به د 1400 میاشتو موده کې وځي او د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغوی د متحدینو په ضد نه استعمالیږي او دا راز د بین الافغاني مذاکرات په شکل کېږي. هلته ژمنه ده ځکه موږ تعهد دې لرو چې افغانان د ستونزو د حل لپاره یوه لار پیدا کړي. دوه لارې لرو، یو نظامي حل ده، یو سیاسي دیالوګ او منطق. موږ اولویت ورکوو خبرو مذاکراتو ته، دې لارې نه که موږ حل لاره پیدا کړو دا ډېر اوله ده، کم مصرفه ده د افغانانو په ګټه ده. او که چېرې بیا موږ ناګزیره سو، دلته ناکام سو، ما وویل ستا د طرفه جاده ده، مقابل جهت نه راسره په لار باندې، بیا نظامي حل ته موږ اړتیا یو. نو خو اول موږ تعهد دې ته لرو چې موږ د مذاکراتو له لارې نه مسائل حل کړو. موږ په دې نیت ورغلي یو، نور که په هر نیت راغلي وي خو زموږ نیت دا ده چې ستونزه ته د حل لاره پیدا. د امریکا وروستۍ ټاکنې او د ټاکنو پایله چې څو شېبو کې کېدای شي جوته شي، د دغې ټاکنو پایلې به ستاسو په کړنلارو څه اغېزه ولري؟ زه فکر کوم هیڅ اغېز نه لري، ځکه موږ چې کوم تړون لاسلیک کړی دی د امریکا د کوم سیاسي ګوند سره هم نه دی لاسلیک کړی، نه د کوم انتخاباتي ټیم سره معامله کړې، بلکې د امریکا د متحده ایالاتو په عنوان باندې ده. یو او بل په مذاکراتو کې موږ سره د امریکایانو هغه مهمې تصمیم ګیره ادارې ښکېلې وې، په هغو کې CIA ده، په هغو کې د امریکا د ملي امنیت شورا ده، په هغو کې د امریکا خارجه وزارت مهمې ادارې دي. نو موږ فکر دا کوو تر اوسه دا د امریکې ستراتیژیکه فیصله وه چې موږ سره دغه تړون لاسلیک کړو، یعنې د امریکې د منافعو مسله ده د ټول امریکې. نو فکر دا کوم انتخابات تر څو لاندې راسي، امریکا دې ته ضرورت دی چې باید له دې سیمې نه ووځي، جنګ ښکېل پاتې شوی، جنګ پرې اوږد شو، مصارف یې ډېر شو، تحمل یې نور نه لري او له دې نه معقوله لار بل نشته. دا یو ښه فرصت دی هغوی دپاره چې استفاده ځینې وکړي او ووځي. نو ځکه انتخابات منفي مثبت اثر نه غورځوي. ډیره زیاته مننه ښاغلی مجاهد چې زموږ بلنه مو ومنله. مننه تاسو ته هم چې موږ ته فرصت. درنو لیدونکو، زموږ دا ځانګړې مرکه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره